بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله ناظرین عوامي مسایل پروګرام کې زه راغلی مګړه تاجک ته د دې چې کوم مسایل دي د دې کوم محرومیان دي د هغې په باره کې د دې یو ډېر خوږ میلمه دی نن زما د دې پروګرام میلمه او سیاست کې چې دی جدي پشتي چې دی نو د سیاست کې د دې هلې ځلې روانې دي دې ټیم کې د دې چیرمن دی د ګړه تاجک چیرمن دی جمعیت علماء اسلام سره جی واي سره د دې تعلق دی محمد عمر خان صاحب راځي چې ملاقات وکړو او د هغې نه مکمل احوال د دې وی سی واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب تاسو ډیره شکریا چې تاسو دلته زموږ چې کوم مسایل دي د کلي د هغې لپاره کې زموږ چې کوم دی پوښتنه وکړه او زه خاص کر شکریا دا کوم ستاسو د پښتو چینل چې هغې چې کوم دی زموږ د مسایلو لپاره تاسو ته چې کوم دی هغه اګاهي وکړه. ډیره مننه جی، ډیره شکریا. محمد عمر خان صاحب لغونته زموږ ناظرین ته د خپل سیاسي بیک ګراوند باره کې لږ ووایي جی. سیاست ته څنګه ناصر جمال صاحب الحمدلله سیاست خو چې کوم دی د مشرانو نه چې کوم دی را روان دی. زموږ چې کوم مشرانو نیکونه چې کوم دی خدای دې وبخي هغې چې کوم دی هغه ټایم کې نېشنل پارټۍ کې باچا خان بابا سره به چې کوم دی چې کوم هغه بس یو هغې یو نظریه وه د پښتو بس هغې پسې روان هغې نه بعد کې چې کوم دی بیا زموږ چې کوم پلاران زموږ ترونه هغې چې کوم دی بیا څه پیپل پارټي شو څه نېشنل پارټي شو. پیپل پارټي هم چې کوم دی چونکې زموږ په صوبه کې یو ډېره مضبوطه وه که نه جي. نو اصل کې بس بیا هغه زموږ والد صاحب چې کوم دی هغه پیپل پارټۍ کې او ترونه چې کوم دی سکه ترونه هغې وروڼه چې کوم دی هغه په نېشنل پارټۍ کې خو مطلب هغه سیاست کې اینو زما یو تره ملک جهانګیر خان نوم جي مرحوم خدای دې وبخي جي هغه ټایم کې چې کوم دی 88 سمثینګ بهان مې و دغسې د علاقې یو ممبر و هغې په سیاست کې حصه اخیستې وه د هغې نه مخکې مشرانو زموږ اخیستې وه. بیا چې کوم دی د هغې نه پس چې کوم دی د مشرف چې کوم دور و د هغې کې بلدیاتو چې کوم الیکشنونه شو دوز هم هغې کې چې کوم دی زما د تره زوی هغه چې کوم دی حصه واخیسته الله پاک کامیاب کو تره مې خدای پاک کامیاب کړی الحمدلله په خپلو خدمتونو باندې. دغسې چې کوم دی یو سلسله په مونږ باندې بیا راغله نو هغې کې چې کوم دی بس د مشرانو چې کوم دواګانې وي او د هغې چې کوم خوښه وه هغې سره چې کوم دی مونږ ها میلاو کړو او مونږ راووتو سیاست ته. محمد عمر خان صاحب تاسو پهله ځل الیکشن ته ودرېد؟ دا زموږ جي فرسټ ټایم دی زما. او پهله ځل تاسو وګټلو؟ الحمدلله جي الحمدلله. خلکو تاسو سره ډېر زیات زه خو چې ما کله الیکشن وګټلو په هغه شپه باندې چې کوم دی بس ډېره شکریا ادا کړې ده او په سبا سهار باندې په خپله چې کوم دی جي زه کور په کور ګرځېدم او خاص کر د شکریا دپاره ځکه چې لکه یو عزت الله پاک چې کوم دی موږ له راکړو د دې خلکو په ذریعه باندې نو بس اوسه پورې شکریا ادا کوم الحمدلله شانه به شانه ورسره ولاړ یم. د هغې چې کوم مسایل دي نو زه ورسره انشاءالله شانه به شانه ولاړ یم د هغې د غم نه بېغمه نه یم جي. په خپل یو فرد مې ګڼلی دي فرض. ټیک جي، ډېره ښکلې خبره. محمد عمر خان صاحب ستاسو د وي سي مسایل که موږ خبره کوو نو د هغې کې ټول نه پهله د تعلیم باره کې به لږ تپوس وکړم چې یاره د تعلیم صورتحال دلته څنګه دی؟ پرایمري سکولونه، میډل سکولونه، های سکولونه؟ یاره جي زموږ خو الحمدلله اوس میډل سکول هم شته دی په کلي کې، پرایمري هم شته. پرایمري هم تقریبا بس 15 کلي دي زموږ په ویلیج کونسل کې نو انشاءالله نو تقریبا په هر دویم دریم کلي کې مطلب سکول شته هغه دغه برابر دی. خو چونکې تعلیم چې کوم دی که سکولونه ورته کور په کور هم کې که نه جي مطلب زموږ مقصد چې کوم دی زموږ په استادانو کې دی جي چې څنګه په پرایویټ سکولونو کې چې کوم دی مطلب لاول زه خپل بچی پرایویټ سکول ته استوم زموږ په کلي کې سرکاري استاد دی د هغه بچی پرایویټ سکول ته ځي. ولې جي ځي؟ مطلب تنخواه چې کوم دی د پرایویټ د سکول 10,000 12,000 مخکې و دغه و اوس په یو 20,000 شوي. زموږ د پرایمري سکول چې کوم ټیچر دی جي هغه هم 60-70 نایبه اخلي جي پي فنډ نور لونسونه هغه جدا دي جي. نو ولې د ما د پرایمري سکول د ما د میډل د سرکاري سکولونو معیار مطلب لاندې دی او چې کوم د 20,000 روپۍ تنخواه اخلي هغې معیار سټینډرډ د هغې بره دی. زبردست خبره. نو بس الله دې رحم وکړي. خو خیر دغه مسایل هم شته د سکولونو چې کوم دی
خو بس هغه چې کوم دی بس تعداد باندې پوره دي خو فیسیلیټیټ نه دي صحیح تعلیم هغه معیار پکې نشته دی چې کوم معیار پکې نه نشته چې دا ګوره چې ما ته سوزل لکه دغه کې چې کوم دی دغه راغله که نه چې تاسو دغه سکول کې لږ تپوس وکړئ دا ماشومان دا استادان ښه بد نو ما چې اوس زمونږ په کلي کې کوم استادان دي هغه هم چې کوم دی د بل ځای نه دي که نه چې اوس که یو سړی د بل ډسټرکټ نه راځي هغه ته هر څه ویلی شي دا خو چې کوم دی دریم کلي پست یو استاد زموږ په کلي کې که نه دریم کلي ټول پېژنګلو وي نو که زه ورته سختي م وکړم سبا بل چاته ویلي بل چاته ویلي نو هغه چې کوم شعر د مخکې نه روان دی هغه خراب دی چې هغه موږ ټیکولی نه شو صحیح خبره که ټیکو یې جي نو بیا به چې کوم دی دا خبره بیا به زموږ نوم بدو کې راځي او ظاهره خبره دا مخ مروتي او زموږ د علاقې خلک دي او بیا مطلب دا چې هغه به اواز وچتای چې یاره دا وګوره دا د ما سره ذاتیات کوي یا دا کوي هغه کوي د صحت په بابت سره راته وایي چې تاسو وی سي کې ډسپنسري بي ایچ وغیرہ شته یاره جي مخکې وه یو سرکاري زموږ تر زامن دي پلانانو هغوی وله ځای م ورکړی چې ډسپنسري هم شته مطلب هر یو شی شته خو بند ده جي تقریبا د 10-12 کالو نه 15 کالو نه جي هغه بند ده مطلب بلډینګ شته جي هر څه شته خو هغه بند ده فعال نه ده جي لکه مطلب که موږ هم تپوس وکړو بس هغه دغه کې راته جواب راکړي که نه چې ګینې یار دا زما چې څومره خیال دی چې دا زموږ د حکومت په کاغذونو کې دا ایکټیو ده تنخواګانې دام کې دي شي پاسبلی کنه ممکن دا وي چې ډاکټران په خپل تنخواګانې یالي جي ایکټیو ده چوکیدار په خپل چوکیدار یالي ایکټیو ده کنه جي میډیسن به راځي جي خودلته کې چې کوم دی دا فلحال چې کوم دی زموږ خلک چې کوم دی دینه فایده نه اخلي بس بند خجی بند نو دا خلک چې بیا دا خو بیا لري زی د دې اصل کې چې زموږ غاړه تاجک په نوم باندې چې کوم هسپتال جوړ شوی دی بل په مین ورسک روډ باندې دی چې کوچانو کې دی چې دا غاړه تاجک په نوم باندې جوړ شوی دی چونکې مسایل هغې کې ډېر زیات دي ټیک جی اوس چې کوم زموږ د یو دغه دي ګروپونه دي زموږ خپل چې کوم د علاقې پی کې چې سر چې کوم مشران دي دا څه خبرې اترې شوې وي که نه موږ پکې دا ډسکس کې چې هسپتال چې کوم دی کم از کم دومره هسپتال دی چې علاج توجه دی په رقبه باندې جی جی ټیک شو جي او مسایل پکې د حد نه زیات دي د شپې چې کوم دی د 4 بجو نه پس چې ورشي وروره هېڅ هم نشته ته به هسپتال ته علاج ته به چې کوم دی مریض وړي ولې وړي بالکل دا خو غټ هسپتال دی هر یو شی پکې شته صرف د ډاکټرانو کمې دی جي ټیک شو جي ډاکټرانو کمې دی جي دوايانې خو چې کوم دی مطلب اخو چې کومې راځي هغې خو سویله ځکه نه شو چې کومې دوايانې راشي دلته کې یو بوتل ورکړي شپږ ورته بهر نه ولیکي دا راواله شپږ ورته بهر نه ولیکي که نه نو مسایل چې د صحت په اړه کې زموږ ډېر دي خو چونکې موږ پې لګیو محمد عمر صاحب خبره کړ کوم بې ادبي ما جی 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 دوی چې دا کوم هسپتال یادي د دې نه دا نه چې صرف د دې ګړه تاجک خلک به ترې مستفید دي د دې نه وروسته بیا میچنې او ورسرې تر پیرکلا ډېره علاقه ده جي یعنی ډېره غټه علاقه ده پرته ده او دا ټول ترنه مستفید کېدي شي خو که د هسپتال ټیک کړي هسپتال جي چې ټیک شي که نه علاج هسپتال باندې چې کوم نن غوبل دی بعضې ټایم چې کوم دا کوم غوبل دی دا به ختم شي بل زموږ د خلکو ته هم چې کوم دی یو ریلیف میلو شي سهولت به میلو شي جي دلته کې داسې خلک شته زموږ د کلي اول زه بیا بل ټول غریبانان خلک دي بالکل نن سبا خو چې کوم دی د 2 کیلومترو کې ټیکسي بوځي جي 200-300 روپۍ 400 روپۍ به اخلي بالکل جی علي ټیک شو جي نو دا چې کوم دی دا پېښور ته چې ځي بیا تقریبا دې نه 12-13 کیلومتر مزل دی زموږ نو دې نه چې دې گاډی کوي راکوي 1500 روپۍ جي یو ټرپ ورکوي که چا په سر هم دړي دې بالته ځي خامخا صحیح خبره ده جي ځکه چې هلته کې سهولت دلته شته په دې ګرانۍ کې په دې ګرانۍ کې جي دا ټول ډېره ښکلې خبرې کوي محمد عمر صاحب د بجلی په بابت سره راته وایي بجلي خو اوس هم نشته دی ناظرین موږ د کیمرې لایټ آن کړی دی ورسره یې د بجلی ناصر جمال صاحب دا چې ښایسته خبره دی وکړه د بجلی خو چې کوم دی زما په خیال چې دلته کې د 2001 نه جی خراب رجی نو تر اوسه پورې جی خراب او زمونږ په بجلی باندې جی یوازې دا نه چې ګینې زمونږ پارټۍ په سیاست کوي هره پارټي چې کوم نه راشي جی په بجلی باندې سیاست دی صحیح خبره
نو الله دې بس موږ هم دغه راکړي توفیق بالکل چې دې خلکو ته مخ کو کنه جی څوک وی ریالټي دا څوک وی بل شته څوک وی بل نشته په یو دوه کې خلک حیران کړي دي ټیک شو جی خو زما ان شاء الله خپل علاقې د لپاره همدا خیال دی چې کوم زما ویلج کونسل دی بل ورکوم جی خصي بل ورکوم کیبل را ته تیری هر سره ته تیری جی بل ورکوم میټر ټیک کوم هر یو شی ټیک کوم ما ته بجلی راکی ځکه بجلی د هغې مطابق راکړي چې دا زه څه کومه چې د هغې مطابق نو دا خو به جي کوو که نه چې دا خو به کوو چې دا خو به انشاءالله موږ خپل مشرانو سره هم خبرې کړي دي دا به مونږ کینو چې مونږ به همدغه یو خبره ورته مخکې کوو چې بل هم ورکوو جي هر څه ورکوو ځکه جي په چې کومې خرچې په بیټرو باندې او په شیشو باندې نن سبا روانې دي جي بیټري خو کال نه زیات نه کېږي جي ټیک شو جي قیمت ته جي 30,000 35,000 روپۍ یو بیټري ده نو چې دغه تو ګورو او غټه مسله جي دغه ده غټه مسله دا ده چې د شپې بجلی نه جي ګرمي ماشومان خوبونه کې سهار سکول ته نشي تللی هغې ته مسایل مونږ ته مسایل کور کې زنانو ته مسایل نو بجلی خو چې کوم نن سبا ټول نه غټ ضرورت بجلی ده جي حقیقت خبره ده د روډونو سټرکچر دلته څنګه دی فرش بندیانې روډونه یاره روډونه خو الحمدلله په زموږ په ویلج کونسل کې مامو جان خان که زموږ د پارټۍ دی او که نه دی زما په کلي کې الحمدلله یو دوه درې روډه ښایسته روډونه وکړو نو هغې ستاینه کوو ډېره ښه خو چې دا کوم محرومیانې دي هغه چې دی نو بس ګیلې هم داسې دي ښه کړي دي نو تاسو یې ستاینه نه جي ګوره جي نور عالم خان چې کوم دی مونږ ته د ګیس اډو لګوله ګیس یو مسله وه ډېره غټه زموږ دې خلکو ورته ویل چې اډه مونږ ته بیله کړي چې زموږ خپل ګیس راځي هغې چې کوم دی مونږ ته اډو لګوله نو که هغه زموږ د پارټۍ دی او که نه دی خو یو کار زموږ د کلي د علاقې دپاره وکړو د هغه به ستاینه کوو جي ټیک شو جي ما خو دویم سوال چې دی هغه هم د ګیس و چې د ګیس صورتحال دی اوس څنګه زه ټیک شوم ګیس ګوره جي چې څنګه بجلی ده نو د بجلی خو زه فرض کړه سړی بیل نه ورکوي که نه نو بس هم ټیک ته بس زه بجلی نه راځي ذهن مني چې ټیک ته یاره بجلی بیل هم نه ورکوي بس مطلب هغې ته چې کوم هغه نه پوره کېږي که نه ګیس چې کوم دی جي لاول مام لګولې زموږ په دې کلي کې الحمدلله ټول لګولې میټرې ټول ته شته او بلونه چې کوم دی ټول ورکوي ځکه چې د ګیس ډېره زیات بل هم راشي 700-800 نه بره نه راځي خو اوس چې دا بل ګیس شته نه بیا 200-250 روپۍ جادي کوم چارجز دي که نه لکه موږ باندې خو جي د جومات کې د ټي وي چارجز دي او د هر یو شی دغه چې کوم چارجز د حکومت د طرفه راځي کم از کم هغه هم اوس راځي موږ ورکوو لا فلحال هم ورته دغه نه یې تنګ کړی زه کلي والا ته هم دا خبره کوم چې یاره خیر دی لږ صبر وکړي انشاءالله دا الیکشن چې کوم را روان دی دا را روان دغه ټایم کې جي هر سړی موږ ته وایي څوک وو وایي که نه جي بیا فرشتو والا کار جي نو که انشاءالله الله پاک دغه ټایم راوستو نو بیا ورته موږ ټول په متفقه تور باندې کینو کلې چې چا راله کار کولو جي ورته وایو چې اوټ ستا دی بالکل صحیح ده نو دغه انشاءالله د ګیس دغه مسله ټیک شو جي بالکل صحیح ده سرکاري وروډو باره کې محمد عمر خان صاحب مخکې څه صورتحال اوس څه صورتحال دی دې باره کې تاسو څه وایئ یاره دا اوس وختي مې سپیکر صاحب تعریف هم وکړو جی او الله دې ښه ساتي خو دا چې کوم دی مونږ چې څومره وریدي دي که نه نو مخکې به اوړه چې کوم دی د دغه د صوبایي چې کوم ګورنمنټ هغوی به راستول کلي ته به مطلب ټرکونه استول چې یاره پلانکي کلي نمبر شو ډینګلي کلي نمبر شو بیا چې کوم دی دا شی چې کوم دی ونه چلېدو هغسې ناظمانو ته یې کړو سیکرټري په ترو باندې که نه نو چې په هغې باندې شو نو تقریبا 2 ځل زمونږ کلي ته اوړه راغله هغه هم بیا بند شو په هغې باندې چې کوم دی زما په خیال شکایت په شي چې یاره د دې باندې ناظمان به چېرته سبا ام پي اے سیټ ته ودرېږي نو زمونږ خو شکر دی الحمدلله به چې داسې یو بس په دې خوشحاله یو خو کلي والا ته زمونږ چې کوم دی د وړو ډېر زیات یو غټه مسله ده ځکه چې زموږ کلي والا اوس بل کلي ته لاړ شي وړو نه هغوی پرمټ کړی وي چې اوس پرمټ یې دي نو پرمټ یې خو زموږ کلي کې چا کړي نه دوکاندارانو پرمټ نه بغیر یې کوي نه او هغوی هم زوړ پرمټ غواړي نو زوړ پرمټ چا سره دی نویو دپاره ماته اپلای ګانې کړي دي خو هغه نن او سبا کوي نو مسله 15 کلو کې چې دی نو چا سره پرمټ نشته چا سره تاسو ویسي کې 15 کلي دی او 15 کلو کې چا سره پرمټ هم نشته جي اوس هم ورته نو دپاره دغه کړی ډي سی اف سم د اپلای ګان دغه کړي دي مطلب یو ریټن کې نو هغه هم تقریبا د هغې هم یو 2 میاشتو شي ما خپل سیکرټري او د اي ډي او تحصیل چیرمین په ترو باندې کړي دي نو د هغې هم لا په پته نیو مسله ناظرین دا هم ده چې کوم څیز ډي سی صاحب کول غواړي نه نو هغه به وایي چې یاره دا ایم این اے له لاړ شي ام پي اے له لاړ شي او چې ایم این اے ام پي اے کول نه غواړي نو هغه وایي ډي سی او اے سی له لاړ شي
نو دلته کې هم چې دی زموږ عوام له غونډې فساد وي د انعکاسي باره کې محمد عمر خان صاحب ستاسو د وی سی صورتحال څه دي؟ یاره جمال ناصر صاحب داسې کار دی چې مخکې د فرست ټایم باندې چې کله موږ دغه وشو نو یو ړومبي یو 2-3 میاشتو کې موږ دا جنریټر راکړي. جی ها بالکل. نو هغه داسې کسانو چې 3 کسان وو نو زموږ ورسره خپل نایب قاصد کو ورسره به سیکرټري چې کوم دی ځای نه یو لوکیشن به ورته وښودو چې دلته کې دا ډرین دی، دلته مسله د بدبویي ده، ګند دی، دا صفا کوي. دا یو ډېر ښه سیسټم و. اخراجات به پې کم راتله او هغوی به کار داسې کولو چې 8 بجې به یې پې کار سټارټ کو او 4 بجو پورې پې ډیپټي وکړه. 4 بجو پورې به هغوی کم از کم جي 8 ګلې دا چې کوم دی دا صفا کړې به وي. نو هغوی سره زموږ ډېر ښه کار روان و. نو زما په خیال 2 میاشتې وچلېدو. هغه هم بیا چې کوم دی ما خپل سیکرټري نه چې کوم دی معلومات وکړو میلداولي یاره چې کوم بره نه ایډي وایي چې یاره د ترقیاتي کارونه به نور نه کوئ. مېل بس مې کوئ. صحیح دی جی. تاسو ورپسې ډانګ راخیستي او په پېښور کې تاسو مې راوستو، په چارسده کې تاسو راوستو، په شب قدر کې تاسو راوستو، مطرح کې تاسو راوستو، په چارسده مردان کې تاسو راوستو، ټیک شو، په شاه عالم کې تاسو راوستو. لږه به ګزاره نه نو ناصر جمال صاحب تاسو خبره بالکل منم، خو دا موږ نه راوستي دوم په خپله چې کوم دی نه جي تاسو به ډوډرېزئ نه که نه 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 جي اورېږه دا الیکشن ته ډوډرېزئ ګوره جي زما خبره اوره جي دا خو جي یو سیاست دی که نه که دی یو ښه سټپ اخیستی وی که نه نو دا اوټ به بیا هم خلکو دی له ورکولو. ټیک شو. خو دی فیل شو باقاعده. صحیح ده. نو دی چې کوم خپله نااهلي ده د هغې چې کوم زور دی اوس هغه بره سټپ ته لاړو، مطلب عمران خان صاحب ته لاړو. داسې به وایو جي چې هغه متاثره کړو ځکه صوبې خلک خفه دي نو په هغه باندې بیا څوک څه کوي. دا لیډرشپ چې دی د عمران خان پارټي پی ټی آی زنا جی وای سره خبره د پی ټی آی کوم الله دې خیر کوي محمد عمر خان صاحب چرته نه نه ټول زموږ دا چې عمران خان پارټي پی ټی آی دا واحده سي پارټي دا که فرض کې ګیلر راځي د میر نه د ایم ان ای نه ام پی ای نه ګیلې ډایرکټ چې دی دغه ته راځي عمران خان ته راځي. محمد عمر خان صاحب چې کوم خبرو وکړه دا ډېره ښه خبره وکړه چې متاثر شوی زیات عمران خان دی، د هغه پارټي متاثر شوې ده که نه ده. په دې عمران خان ته نو باسي پارټي کې قسم نشته جي هغه تاسو هم پته ده، موږ هم پته ده، عمر خان صاحب هم پې بالکل تصدیق وکړو. د صفا اوبو باره کې راته ووایي چې ستاسو وي سي کې صورتحال څه دی؟ یاره زموږ په وي سي زموږ د ګاړه تاجک په نوم باندې تقریبا یو ټیوبویل منظور شو چې هغه ډېر وخت چلیدی و. ټیک شو. ډېر وخت ځکه چلیدی و جي چې هغې کې تقریبا 4 شپږو کله به هغې اوبه ورکولې د پایپونو ډسټریبیوشن شو، هر یو شی شو، یو صفا اوبه به وي، ګنټه په ګنټه به اوبه راتلې، ګنټه به وي ګنټه به نه وي، هغه ډېرې ښایسته اوبه وي جي. بالکل نن سبا خو چې کوم د کورونه دي دا چې کوم دی د ګټرې هر ځای کې شته، دغه شته، هغه اوبه چې کوم دی مطلب د څښلو نه دي، صفا پاتې نه دي جي. نو و ټیوبویل و ښایسته ډسټریبیوشن شوی و، هر یو کور ته اوبه رسېدې وي. خو زما په خیال چې اوس هغې ته مونږ خبره کړې وه، هغې هم همدغه خبره کوي چې یاره زموږ دغه کې چې کوم دغه بند دی پیسې پې لګول غواړي د حکومت د خوا نه. نو والله اعلم چې پیسې پې خلک وباسي او دی هم مخکسې بند پروت دی که څنګه چل دی. خو د هغې باره کې مونږ جي خبره کړې ده، خو فلحال هغه بند دی د ډېر وخت نه، د 15 کالو نه بند هم دی جي. ټیک شو جي. بالکل صحیح ده. زموږ علاقې کې هم داسې یو ټیوبویل جوړ دی، بې نظیرې راغلې وه چې ته مې ته یې ګډ کړې وه، باقاعده په ټي وي باندې وي خبرنامه کې ویل دي. زموږ یو تره والله دی بخي هغه ته ویل چې ته به وایې چې یاره دا چینجو اوبه مونږ څښلې او شکر دی مونږ اوس صفا اوبه څښو. نو هغه ټیم خو خیر دا ګپ و، اوس واقعي د چینجو اوبه راغی، د چینجو اوبه دي جي. بالکل د چینجو هغه ټیوبویل چې دی هغه اوس کم ټایم د چینجو اوبه راغی نو هغه ټیوبویل چې دی بند دی. محمد عمر خان صاحب ستاسو په ځای کې چې دا څومره مسایل دي، جنریټرز وو بیا درنه واخیسته، خلک تاسو نه به یو امید ساتي، ستاسو څه خیال دی چې یاره د دې مخنیوی تاسو څنګه کوئ، څنګه محسوسوئ؟ په بل الیکشن هم کولو وجه څه وه چې الیکشن هم وکړو؟ یاره جي یو خو په چې کوم الیکشن شوی دی نو زمونږ خپله تاسو ته خو ما یو خبره مخکې واضحه کړه چې زمونږ یو سیاست سره ټچ خلک یو که نه جي. خدمت که موږ زه ودرېږم کو نه درېږم خو زه قنیم زما تره زوی زما الحمدلله 100-110 کسان دا خاندان دی، پالکانو په سړو باندې لوی خاندان دی الحمدلله. خدمت خو هغې نه بغیر هم مونږ کوو
ټیک شو جی دا چې کوم سوتیلاپن مونږ سره صوبې وکړو که نه جي لکه چې دی اوس وایي چې یاره مونږ سره وفاق سوتیلاپن کوي نو وفاق تا سره جي سوتیلاپن کوي خو هغه چې کوم دی د جون د بجټ نه پس تا سره کوي جي ټیک شو جي ستا ته حق بجانه وي ته ټیکي چې تا سره مطلب هغې زیاتې کوي پوهېږو جي زه تا سره بلکل ځکه زمام صوبه را که نه که ستاسو صوبه راځي خو زمام صوبه را که نه زم د دې باشندې یم زم مطلب زما رایټس دي دی کې خو چې زما مسله چې کوم د بلدیاتو وجي دا خو د دسمبر نه وه که نه جي 19 دسمبر باندې جي الیکشنو شو په 21 22 23 باندې سرکاري نتایج دغه شو جي زما مسله خو تا نه شپږ میاشتې وړاندې ده که نه جي نو ته ما سره ولې سوتیلاپن کې صحیح دی مونږ جی په تحصیل کې بجټونه پیش کړو 39 کروڑ وي که 53 کروڑ سمثینګ دغه څه وي جی ټول هر یو شی مونږ دا دام ډېرې دي بس چې هغه خبره ګزاره به کوو که نه جي ځکه چې تحصیل چې کوم دی هغه هم زموږ لکه موږ سره تحصیل ممبرشپ هم دی او د مطلب هغه لوکل ګورنمنټ د طرفه چیرمنان هم یو نو هغه چې کوم دی جي مونږ لکه هغه سلسلې مونږ هغه تیرې شوې بس داسې به ووایو که نه جي هغه ورسره لاړه ټیمو صاحب نه هم تپوس وکړو مطلب خپل تحصیل چیرمین نه هم تپوس وکړو فرض الله خان نه نو خو موږ ته هم پته وه چې هغې پې خپې کېښوې بیا پکې چې کوم دی نوې خبرې راوویستې نوې خبرې راوویستې تر دې پورې چې کله دی جي لا خبره کومه بدم لګي خو خبرې پټې نه پاتې کېږي خبرې یو هم پټې نه پاتې کېږي دی تر دې پورې ویلو چې تاسو د خپلو چیرمنانو ته ویلو چې کوم د نیبرهوډ او NCVC چیرمنان دي جي زموږ خپل ملګري شته مونږ ته ویلي ما سره هر یو شی شته ریکارډ باندې وایي چې یاره مونږ ته خو CM صاحب ویلي دي چې یاره تاسو له 50 لاک روپۍ مونږ سیوا درکوو 20 لاک د دین دي 20 لاک ستاسو هم دي خو ستاسو به 70 شي بیا 50 لاک به مونږ په خپل دغه درکوو که نه جي نو خو اوس مطلب تاسو ګیلې کوئ چې یاره مونږ سره وفاق سوتیلاپن کوي نو تاسو مونږ سره څه کوئ جي نو به هر حال د خلکو زمونږ یو کال شو جي مسایل چې کوم دی جي دومره زیات دي چې لومبید به 3 میاشتې خو بیا هم خلکو به مبارکې خوا دې خوا کول چې مبارکه شوه بس اوبه شي کار به راله کې بلکل که اوبه جي د 3 میاشتو نه پس جي تقریبا 9 میاشتې بیا مو شوې د هغې نه دې غاړه چې کوم دی خلکو ته مطلب مخامخ کېدی نه شو صحیح خبره ځکه جي چې یو سړی وایي پیپ راته واچو زمیندار دلته خو علاقه ده زمینداران هم شته دغه هم شته پیپ په زیات نه زیات په 3500 وي 4000 وي نو پیپ قدرې مونږ چا د نه شو اچولی جي دومره اختیارات مونږ سره نشته چیک اتارټي نشته مطلب چیک اتارټي دې دپاره هم د بلو زما چې کوم دی بلته کې بارانونه راله سیلابونه راله مونږ هروره جي صرف او صرف پنسې بډې کړې وي او بلچې مو سره وال دغه هم کولی شو نور څه هم نشو کولی د اوبو جنریټر مونږ نشو راوستی چې هغه اوبه هم ویستې وي یا نور څه هم کړی وي نور څه هم کړی وي نو خپل اپنی مدد آپ باندې جي لګېو او خدمت په کوو جي بیا هم دې ته نه کینو که دې مونږ له پرې څلور ګوره جي هغې ته مونږ نه کینو که نه مونږ ته بعضې خلک وایي یاره دا نشته میل کوي او که ني مونږ هغې ته نه کینو هغې ته ځکه نه کینو چې زمونږ یو خپله نظریه ده مونږ یو خدمت په زړه کې ساتلی دی او په هغه خدمت په جذبه باندې راوتي اعتماد کړی دی جي که دې نشم وروسته کېدی جي الحمدلله که جنګ جګړې داسې مسایل راشي د خلکو خپلو کې هغې دپاره ورته حاضر ولاړ یو مطلب اسپتال تاڼه چې څه منډه تړي د خلکو هغې نه بغیر هم کوو او موږ الحمدلله خلک بیا هم خوشحاله دي ځکه نن سبا یو میډیا دور دی دغه چې کوم دا نن هلکان دي هغې ته هم پته دې موبایلو کې نن سبا هغې اخبار چې راځي هغې ټول نیوز کتلي که ني نو هر سړی چې کوم دی په دې باندې مطلب باخبره دی نو بس الله یې زموږ په حال رحم وکړي او الله یې دې ته توفیق ورکړي دا به ووایو چې یاره مونږ باندې چې کوم دی لږ ډېر دا نه دغه وکړي چې دا خلکو کوم امیدونه یي چې په دې باندې مونږ هم ځان پوره ډیره مننه ستاسو الله دې خوشحاله کړه ډیره مننه ستاسو چې ستاسو د چینل چې کوم دی ډیره مننه چې موږ دومره ټایم راکړو او زموږ چې کوم دی زموږ د کلي چې کوم مسایل دي هغه تاسو جي ما داسې چیدا دغه کړ خو مسایل زموږ جي بیا هم ډیر دي او ستاسو ډیره مننه چې کوم دا زموږ د مسایل لپاره تاسو رالي او دا مخکې وړاندې کوي چې کوم زموږ مشران دي څوک خو به وویني څوک خو به ووري نو زه یم چې دا خبره که دقسې زموږ دا چیرمنان نومونه چې څومره دي همدقسې په دې ټي ویانو والا اخبار والا دقسې بیل چې کوم دی کینی او خپل چې کوم دی یو فریاد
ورته وکړي چې هلکه موږ ته دا مسله ده او مهرباني وکړئ دا شی مخکې یوسئ. نو همدغسې چې کوم دی نن سبا که هر یو پارټي ده په میډیا باندې ده، د میډیا په تھرو باندې زموږ هم د میډیا ډېر شکرګزار یو چې موږ ډېر ټایم راکړو. ډېره مننه جي، ډېره مننه، شکریه. السلام علیکم. ناظرین دا محمد عمر خان صاحب ګړی تاجک چیرمن دی جمعیت علماء اسلام سره تعلق دی. د دې هر انسان مونږ چې راشو کینو سلام ته وشي نو د راتلو مقصد بیانو په هغې کې چې دی لږ ډېر هغه د زړه خبره دغه وکړي. محمد عمر خان صاحب چې کله په علاقه کې سیلاب راغو نو خپله بې بسي یې ښوله چې څه ټیم زه د سیلاب د خلکو د تکلیف ته ما کته نو زړه مې دا غوښته چې یاره یو کس له چې دی دا کور ډک کړمه. خو زما په لاس کې په دغه ټیم کې د 10 روپو درک نه لګېدو د حکومت طرف نه. ما سره عهده خو شته او د دې خلکو امید چې دی هغه نه ایم پی ای لځي نه ایم این ای لځي چیرمین لځي او دا حقیقت هم دی چې موږ خپل ګیر چاپېر وګورو ناظرین نو چې کم زموږ ناظمان وي که جمعه سره ګورې هلته ني نو حجره کې به پیدا کې هلته کې به ناسي که هلته ني نو کور کې به ناسي کور کې به را پیدا کې د ده را پیدا کول دا د نیمې ګنټې کار دی او که ني نو فون ورته وکړې چې زه دلته کې پساو یم هغه وي ورېږه کشر ور مشر ور تره زوی ماما زوی دا درغو ته بېغم اوسه خلاصي یې شته دی نه سیټ چې کم دی هغه د ایم این ای نه دی د ایم پی ای نه دی فنډ ستاسو نه د ایم این ای د ایم پی ای نه غواړي د خپل د وي سي چې کم فنډ دی او خپل حق دی دی ټیکسز ورکوي دا چې کم وي سي کې څومره خلک ناستي دا ټول ټیکس پیر دی جی بالکل دی لا د دې خپل پیسې خپل حق دی غواړي او د ځان لپاره نه غواړي د خلکو لپاره غواړي. الله رب العزت یو کې چې د صوبایي حکومت په کې دا خبره راشي چې دا کومه محرومي دی اوس محسوسي لګیا دی دا محرومي چې څنګه محمد عمر خان صاحب ویلي چې تاسو شپږ میاشتونه تېروئ موږ یو کال نه تېرو چې دا یو کال پس کم از کم ورکړي چې د دې خلکو دا مسایل اجازه غواړو. ډېره مننه. السلام علیکم.